تاسو تصور کولی شئ چې یوه ورځ سهار له خوبه راویښ شئ، د ښار دروازې وتړل شي، د لرې نه د آسونو غږونه راځي او له څو شېبو وروسته د اور لمبې د اسمان رنګ بدل کړي. دا یوازې د یوې کیسې برخه نه ده، دا زموږ د افغانستان په تاریخ کې یوه رښتینې پیښه ده. د چنګیز خان او هلاکو خان یرغلونه هغه شیبې وې چې ښارونه یې د وینو په سیندونو بدل کړل. د 12مې پیړۍ په وروستیو کې افغانستان د منځنۍ اسیا او منځني ختیځ د سوداګرۍ، علم او پرمختګ یو ستر مرکز و. د هرات، بلخ، غزني او نیشاپور ښارونه د علمي او هنري فعالیتونو کوربه وو. هرات د شاعرانو، لیکوالانو او معمارانو ښار و. بلخ د فلسفې او تاریخ مرکز و او د ام البلاد یا د ښارونو مور په نوم یادېده. غزني بیا د غزنویانو له زمانې د اسلامي تمدن روښانه څراغ و. د ښارونو منځ کې د ورېښمو لاره تېره وه چې سوداګر له ختیځه تر روم پورې پرې تګ راتګ کاوه. خو دا ټول ارام ژوند د 1220 میلادي کال په شاوخوا کې په یوه ناڅاپي توپان بدل شو. چنګیز خان چې اصلي نوم یې تموچین و، د مغولیا له دښتو څخه راپورته شو. هغه د کوچي قبایلو مشري په خپلو لاسونو کې واخیسته او د یوه داسې جګړه ییز ماشین مشري وکړه چې نړۍ مخکې نه ولیدلې. د هغه پوځونو په سلګونه زره آسونه لرل او هر سرتیری یې په تیره غشي او لنډو تورو سمبال و. د افغانستان پر وړاندې د چنګیز خان د یرغل دلیل د خوارزمشاه او مغولو ترمنځ د سوداګرو د وژنې پیښه وه. کله چې د چنګیز خان یو کاروان د خوارزمشاه لخوا ووژل شو، هغه دا د جګړې اعلان وباله. په 1220 میلادي کال کې د مغولو پوځونه له شمال ختیځ څخه افغانستان ته ننوتل. لومړی هدف یې بلخ و. بلخ چې د زرګونو کلونو تمدن یې درلود، د چنګیز خان د یرغل لومړنۍ قرباني شو. د ښار ټول